تشدد بلا قسمونه دي څه ته چې سټرکچرل وایلنس وایي د ټولو نه لوی تشدد په یو کام دا دی چې تا هغه ته وایي چې ستا تنقیدي بصیرت ستا تخلیقي بصیرت ستا تخیلاتي بصیرت ستا په مورنۍ ژبه کې وده نشي کولی تا له پردی ژبه خپلول پکار دي نو چې کله پردی ژبه خپله کي نو زما یو ملګری هغه وایي چې ما لسم پاس کړه ډېر زړه خبره ده نو په جیب کې مې 3-4 پینونه اچولي وو وایي مونږ کره یو زنانه راله وی ما ته وی چې مال خاوند ته خط ولیکه نو وی چې څنګه ما کاغذ راواغسته جان بادر لاله جاوید نو وی ما چې څنګه کاغذ او قلم راواغسته نو هغې وی چې ورته وایه چې تا هغه کور کې سټې پرېښودې وي نو هغه اوف وی ما قلم بیا لاس کې نیولی چې دا څنګه ولیکم په اردو کې بیا یې راته وی چې دویمه خبرې دا وکړه چې ورته وایه چې زمونږ غوا لنګه شوي وه او نانی تر دې له موارګه ورکړي خو هغې راته تندی بوټ کړی او ځکه چې لږ څوک چې دا دعوه کوي چې ما له اردو راځي او پښتو نه راځي نو دوه خبرې کوي یو خو دا چې دا دی د فطرت خلاف دی او دویمه خبره دا کوي چې څوک دا وایي چې ما له پښتو نه راځي نو دا یاد ساتئ څنګه چې اباسین صاحب ورته اشارې وکړي چې پښتو صرف ویلی نشي دا کولی هم شي په دنیا کې داسې یو هم قوم نشته چې عربی بل عربي ته دا نشي ویلی چې تا ما سره عربي ونه کړه انګریز بل انګریز ته دا نشي ویلی چې تا کې انګریزي نشته خو موږ یو بل ته وایو چې تا کې پښتو نشته ځکه چې دا هم کولی شي او هم ویلی شي نو په دنیا کې چې څومره قامونه دي د هغې خپلې مورنۍ ژبې دي او دغه ډاکټران صاحبان په دې پوهېږي چې کله ماشوم دنیا ته نی راغلی د ده په شخصیت باندې د ده د مور د ژبې د مور سره چې کومه رویه کېږي د مور په زایګوټ کې په ده باندې اثرات کېږي او هغه د ډي ان اے حصه جوړېږي هغه د ذات حصه جوړېږي په دې کې مورنۍ ژبه هم د ذات حصه جوړېږي نو دی چې کله او مورنۍ ژبه صرف دې ته نه وایي چې د یوې مور ژبه وي د کام د ټولو میندو شریکې ژبې ته مورنۍ ژبه وایي چې د ټول کام د میندو ژبه وي څوک چې د دې نه انکار کوي نو دی د خپلې مور عزت نه کوي او چې د خپلې مور عزت نه کوي نه به د بل د مور څه عزت وکړي ځکه چې ما د خپلې مور په غېږ کې پښتو زده کړې ده ما د خپلې مور په غېږ کې پت زده کړی دی څنګه چې صاحب اشاره وکړه پت اصل کې پت میچوال ریسپیکټ ته هم وایي پت مروت ته هم وایي د خپلې خاورې سره مروت وفا او پت د خپلې بیبي سره پالل پتی مطلب پت پالونکی او پتنی معنی پت پالونکی زمونږ د پښتنې ټولنې بنیاد پتو دا غیرت چې دی نو دا د مسلسل په موږ باندې چې مسلسل یرغلګر راغلی دي په موږ مسلسل تشدد شوی دی نو دا د تشدد یو لطیف شکل دی د غیرت دا رستو پت بیا په غیرت کې رستو بدل شوی دی چې څنګه زمونږ په نفسیاتو په جینس کې تشدد ته راغلی دی زمونږ په جینس کې چې کوم دی نو شک راغلی دی ځکه چې موږ د غرونو پیداوارو نو داسې زمونږ جینس ته چې دی نو بیا غیرت راغلی دی پښتنه ټولنه چې وه دا په ابتدا کې اشتراکي وه ټول یو چم یو محله به د یو کور په شان د یو خاندان په شان اوسېدل نه به ښځو سړو د یو بل نه ستر کو او نه به چې دی نو پردي ګڼلی شو ما ته یاد دي ما به چې د کونډې کلي نه زما مور واده شوي وه د ګاونډ نه ما به چې د کونډې کلي کس ته کاکا ووي نو مور به راته وي نانومړیه دا د ماما دی یعنې د کونډې هر سړی به زما ماما و داسې دا د رشتو بنیاد زمونږ نو پښتو مورنۍ ژبه چې ده زمونږ پښتو ده پښتو په ټوله دنیا کې دی وخت کې چې تقریبا سټینډرډ ژبې دي معیاري تقریبا 15,000 هسې خو 23,000 ژبې دي خو 15,000 معیاري ژبو کې د پښتو د اقوام متحده د چیک لیست مطابق 240 نمبر دی او د پاکستانی ژبو کې د ټولو نه زیاتې ټلویزیون چینلې او ریډیو چینلې د پښتو دي نه د پنجابی دومره شته نه د سندی دومره شته نه د بلوچی دومره شته او تیر کال نه هغه بل کال په پاکستان کې په پښتو کې 1900 کتابونه چاپ شوي دي او په باقي ټولو ژبو کې په شریکه باندې 1.5 کتابونه چاپ شوي دي نو پښتو چې کومه ده پښتو زمونږ ژبه هم ده پښتو زمونږ د ژوند قانون هم دی پښتو موږ ته د مینې د محبت د انسان دوستۍ د احترام درس هم راکوي او موږ ته دا ښیي چې سړی به څنګه سړیتوب ځان کې پیدا کوي او ښځه به ځان کې څنګه ښځتوب پیدا کوي خوشحال بابا وایي چې درست پښتون له کندهار تر ټکه سره یو د ننګ په کار پټ او اشکار
په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو ولې هېڅ نشو له یو بل خبردار. په دې کې تاسو ګورئ په دې شعرونو کې په لومبۍ حصه کې خوشحال بابا موږ ته جغرافیه ښایي خپله چې درست پښتون له کندهاره تر ټکه سره دویمه حصه کې پښتونولي ښایي سره یو د ننګ په کار پټ او اشکار. بیا درېیمه حصه کې وایي چې په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو ولې هېڅ نشو له یو بل خبردار. پښتون کام ته وایي چې دا ژبه ستا بایډنګ فورس دی. څنګه چې په دې کتاب کې به پخوا یو پیته وه هغه کتاب به پې ټول راټولو چې پیته به ترې ویسته کتاب به دانه وانه لړ. دغه شان د کام ژبه که چېرې نن دې بچیانو تمام که چېرې نن زموږ بچي خپله ژبه هېره کړي خپل مافیت هېر کړي خپل کلتور هېر کړي نو دا یاد ساتئ چې نن چې دی په دې نړیوال کلي کې به هغه کټ پتنګ چې هر چا ځان له ونیسه هغه به ستاسو زموږ بچی نی. که چېرې زموږ د بچي په یو لاس کې پښتو پښتونولي په بل لاس کې عصري علوم وي او په سر د لا اله تاج وي هغه زموږ بچی دی. او که دې کې یو شی هم مس شو او دا یاد ساتئ چې په دې نړیوال کلي کې دا زه اکثر دا خبره کوم دې ځای دا خبره ختموم بیا ادب ته راځم چې موږ به نن خپل بچی د پرون په غېږ کې د نن په لار سبا ته بوځو. خپل بچی به موږ د پرون په غېږ کې د نن په لار سبا ته بوځو. پرون ته به بوځو خو پرون کې به کښېنو نه. د شاعر او ادیب دی په لمحه موجود کی د ده مثال دا هغه ډریور دی چې دی به په شیشه کې شا شاته هم ګوري او مخکې سفر به هم کوي. یعنی دی به خپل کلتور ته خپل جړو ته هم ګوري د خپل بچي به د خپلو جړو سره تړونه او رشته هم جوړوي. او دا به هله جوړېږي ژبه ګوره صرف ژبه نه ده ژبه چې ده دا د کلتور نه راوځي. ساختیات دا وایي چې دا ټکي چې دي په دې کې څه معنی نشته معنی پکې کلتور اچوي کلچر. لکه د مثال په توګه باندې موږ وایو پلانې حج له تللی دی اوس په هی جیم دوه حروف دي که نه 2 لیټرز دي په دې کې خو حج نشته. حج خو په دغه مذهب کې دی په دین کې چې کله موږ ته څوک وایي چې دی حج له تللی دی د هغې مطلب دا چې یو خاص ورځو کې تللی دی خپل بچي پرېښودي دي او بیا چې دی نو سیرې ګریوان تللی دی جامې هم لرې کړي دي ځان چې دی نو احرام یې تړلی دی عشق کې دومره سړی سیرې ګریوان ځي بیا د محبوب کور ته تللی دی بیا د محبوب د کور نه چاپېره ګرځي بیا خلک د محبوب د کور ګټې ښکلوي دیوالونه ښکلوي بیا پکې قرباني هم ورکوي. نو دا ټوله خبره زموږ د یو ټکي سره مضغوطه راشي. دکه شان چې موږ ته څوک وایي چې دا حجره ده نو حجرې سره چې څومره هم تاریخ تړلی دی یعنی د هر یو ټکي یو انسایکلوپیډیک بیکګراونډ وي د هغې یو شالید وي. حجره چې ده نو ښي جیمرې کې نه ده موجوده حجره زموږ په کلتور کې ده چې څنګه چې اولف کیرو وایي چې حجره is a one club is a place of entertainment and is a guest house and nobody guest is considered everybody guest in hujra. Nobody guest is considered everybody guest in hujra. دا یو غیر سړی دا خبره کوي په دی پټان کې. نو زه تاسو ته دا وایم چې دا ژبه چې دا کله د منځه ځي نو دې سره به ګورې مذهب هم ځي دې سره به زموږ دا کلتور هم ځي دې سره به زموږ مافیت هم ځي دې سره به زموږ تاریخ هم ځي دې سره چې زموږ څومره ژوند جواک دی مافیت دی هغه ټول به د منځه ځي. نو ځکه زه د مستقبل میندو ته او ډاکټرانو ته دا وایم چې خپلو بچو ته خپله مورنۍ ژبه وښایي او په دې فخر وکړئ. دا خو د ملک احمد یوسفزي ژبه ده چې په 1520 کې چې دی نو دا پښتونخوا جوړه کړې ده دا د خان ګجو خان ژبه ده چې په دنیا له د ویلفیر سټیټ تصور ورکړی دی. دا ژبه چې کوم ده د میرویس نیکه ژبه ده چې دنیا ته سیاست خولی دی. دا د احمد شاه ابدالي ژبه ده چې د کنفیډریشن تصور دنیا له په لومبي ځل هغه ورکړی دی. نو او په پاکستان کې د دې ژبې مخالفت کېږي خو چې پاکستان میزایل جوړوي نو بیا ورسره نوم نی بیا به ابدالي په نوم جوړوي بیا به د غوري ځکه چې بیا به هم دکه افغان له راځي ځکه چې پرتوي راج هغه چې کله پرتوي میزایل جوړ کړي هندوستان نو دی مجبور چې غوري میزایل جوړ کړي ځکه چې راجا پرتوي راج له شهابالدین غوري شکست ورکړو. نو دا د کمترۍ احساس نه راوتل پکار دي خپله ژبه باندې خپل کلتور باندې خو د دې دا مطلب نه دی چې بنده د نورو ژبو سره کرکه وکړي نه. اردو د پاکستان د وفاق ژبه ده زده کول پکار دي خوږه ژبه ده خو ښکلې ژبه ده خو د خپلې ژبې په قیمت نه. انګریزي د دنیا مور ده پښتو که زموږ مور ده نو انګریزي د دنیا مور ده زده کول پکار دي خو د خپلې ژبې په قیمت نه. یعنی د هرې مور عزت پکار دی خو د خپلې مور بې عزتي نه ده پکار. د خپلې مور
تذلیل نه دی پکار. نو زه دا خبره دې ځای راټولوم چې د دنیا هر یو کام چې ترقي کړې ده وده یې کړې ده هغه که په ایشیا کې دي او هغه که په یورپ کې دي هغه یې په خپله مورنۍ ژبه کې زده کړې دي. انګریز په انګریزۍ کې کړي دي فرانسیسي په فرانسیسۍ کې کړي دي. چینیانو د چینیانو ژبه چې ده نو دا د دنیا په ژبو کې غیر معیاري ژبه ده ځکه چې دې کې ناون او ورب نه معلوم. دا کومو ژبو کې چې ناون او ورب تخصیص نه یعنی د اسم او د فعل هغه ژبې غیر معیاري ژبې ګڼلی شي. هغه یې په غیر معیاري ژبه کې دومره ترقي کړې ده چې دنیا ورته حیران دي. نو دنیا کې چې کله ته یو ماشوم ته وایې چې دا ګیلاس واخله او دا د دې ځای نه دغه ځای ته که یا ورته وایي چې دا ډیبری واخله او دا بل ځای کې دا ور بند که یا دا ځای ټیک که. نو دا چې ته ورته په پښتو کې ووایې په مورنۍ ژبه کې نو هغه به ډیبری پسې ځي هغه به ګیلاس پسې ځي. خو که دا خبره ورته ته په انګریزۍ یا په اردو کې وکړې نو د ډیبری په ځای به هغه ډکشنرۍ پسې ځي. هغه به اول په دې ځان پوهه کوي چې د ماته څه ووایي. نو دا ته د فطرت خلاف یې ځکه دنیا کې چې څومره کامونو ترقي کړې ده. جاپان که جاپانیان دي نو په جاپانۍ کې سبق ویلی دی. فرانسیسیان که فرانسیسیان دي او موږ ته نه ایټمي سانچې راپټې کړي دي نو هغه په فرانسیسۍ کې هغوی خو په انګریزۍ باندې پابندي لګولې وه په خپل ملک کې. نو څه دا نه وم انګریزي د نن دور ژبه ده د رابطې ژبه ده د دنیا خو د خپلې ژبې په قیمت نه. اوس یو څو خبرې په پښتو لټریچر کوم چې دې سره داسې تړو چې په دنیا کې د دنیا یو کوم هم دا دعوه نشي کولی چې د هغوی د پښتو د هغوی د ژبې ړومبی بادشاه ړومبی شاعر بادشاه و. د پښتو ړومبی شاعر امیر کروړ د قوم بادشاه و. دا په دنیا کې بل څوک نشي ویلی او دا هم نشي ویلی چې د هغوی د دویم د ټول نه لوی شاعر د قام سردار و منصبدار او سرلښکر و خوشحال خان. نو داسې نه ده بل دا ده چې په 139 هجري کې چې د پښتو لومبی شاعر مخې ته راځي باقاعده نو د هغې نه 250 کاله پس رودکي د فارسۍ شاعر راځي. یعنی د پښتو شاعري د فارسۍ نه څه کم 200 کاله زړه ده. د دې سره سره کله موږ د پیر روخان بابا دور ته راځو نو په دنیا کې د نظریاتي شاعرۍ ابتدا هم پښتنو کړې ده چې د خپل پیر د بایزید روحان کومه نظریه وه کوم تصور و هغه د روحانیانو شاعرانو په خپله شاعرۍ کې پیش کړی دی. یعنی د ترقي پسند شاعرۍ او د نظریاتي شاعرۍ ابتدا هم پښتو کې شوې ده. بیا که تاسو وګورئ راځو خوشحال بابا له په دغه ځای زه خبره بیا ودروم چې خوشحال بابا د پښتو یو داسې شاعر دی یو داسې ادیب دی یو داسې مبارز دی چې د هغه باره کې هغه سره که مونږ وایو چې دنیا کې داسې کم یو کس د انبیا نه علاوه په دنیا کې مونږ داسې کم یو کس هغه سره کېښودی شو. د دنیا هر یو فلسفي راواخلی د دنیا هر یو تخلیقکار راواخلی د ګویټې نه علاوه بل یو کس داسې نشته چې هغه مونږ خوشحال بابا سره کېښودی شو. ګویټې واحد کس دی ګویټې کې یو کمیش دی چې هغه جرنیل نه دی پاتې شوی. نور هغه ښه بکسر مو ښه ډانسر مو ښه بیالوجي باندې مو 40 کتابونه لیکلي دي ښه لایر مو ښه شاعر مو ښه کریټیک مو. داسې خوشحال بابا هم خوشحال بابا هم جغرافیه‌دان و خوشحال بابا هم شاعر و خوشحال بابا هم د سماجیاتو ماهر و د سیاسیاتو ماهر و سرلښکر و هغه بلا کوالټیز دي. زه د خوشحال بابا په حواله تاسو سره دا شریکه کوم چې خوشحال بابا د پښتنو د پاره 2 داسې کتابونه لیکلي دي شاعرۍ نه علاوه چې هغه په دنیا کې هغه وخت سره منفرد یو طب نامه ده او یو دستار نامه ده. د طب نامې سټډي که تاسو اوس هم وکړه کومه چې هغه په میډیکل ساینس لیکلی کتاب دی په هغې باندې په افغانستان کې یو سړي پی ایچ ډي وکړه او هغه د ایلوپیتي او د خوشحال بابا د طب چې کوم اصول دي د هغې کمپیریزن وکړو 15% هغه جدید طب سره د هغه طب نامه لګېدلې ده. یعنی 15% صرف د هغې اختلاف دی. بیا دا ده چې هغه پښتنو له په جیل کې په قید کې یو کتاب ورکړی دی دستارنامه چې هغه د پښتو د سوشیالوجي او د سیاسیاتو دوره بهترین کتاب دی چې تاسو یې د میکاولی د پرنس د روسو د سوشل کنټریکټ او د کیکاوس د
کابوسنامې سره په قطار کې کېښودی شي او د هغې ټولو نه منفرده ده ځکه چې ډاون ټو ارث ته یعنی چې کوم ځمکني حقیقتونه دي هغه په دستارنامه کې او کوم جمهوري سوچ دی هغه په دستارنامه کې د سوشل کنټریکټ نه هم زیات معیاري دی او د پرنس نه هم زیات معیاري دی او دا زه ډېر په ذمهدارۍ سره هم ځکه چې 3 واړه کتابونه ما صرف لوستي نه دي سکلي مې دي نو ما ته پته ده او تاسو یې هم وګورئ د دې نه علاوه چې دی په آخر کې به زه دا وایم په دې کې خو بیا رحمان بابا هم دی په دې کې د رومانټیسزم بانیان دي چې د یورپ د رومانس نه مخکې رومانیت حمید بابا دي معرفي کړی دی خو خوشحال بابا باره کې زه تاسو ته یو 2 خبرې کوم چې د شاعر په حیثیت هغه د میډیکل سټوډنټ ته وایي چې غوټې پسې وهې په لاس په درشي چاوي دا چې په دریاب کې ګوهر نشته ته ریسرچ کوه مسلسل جدوجهد کوه که یو ځل پیله شوي نو بل ځل به پاس شي وایي چې غوټې پسې وهې په لاس په درشي چاوي دا چې په دریاب کې ګوهر نشته په هاسټل کې د وارډن نه تنګ شاګرد دی او شاګرد ته وایي چې که اسمان دی د زمري په خوله کې ورکه د زمري په خوله کې مه پرېږده همت بیا ولس ته وایي چې که طالغه هنر دواړه سره کېږدي زه خوشحال به پکې ونیسم هنر که یو پله راته ټیکنالوجي کېدي او بل پله تقدیر زه به تقدیر پرېږدم ټیکنالوجي واخلم 4.5 کاله مخکې خوشحال بابا وایي که طالغه هنر دواړه سره کېږدي زه خوشحال به پکې ونیسم هنر نو دا زمون خوشحال دی ځکه اقبال وایي اقبال دی خوشحال بابا باره کې وایي خوش سرود شاعر افغان شناس آنکھ بینت باز گوید بے حراس حکیم ملت افغانیہ طبیب علت افغانیہ راست قومی دید و بے باکا نہ گفت ہر پہ حق باشوخی رندہ نہ گفت دا خوشحال بابا یاد ہے خوشحال بابا بارکی اقبال وئی کہ his was versatile personality he wrote on ethics romanticism and nationalism he also wrote his autobiography which is unfortunately lost تاسو وګورئ افغان واریر پوئټ پښتو اکیډمۍ کې پروت دی په خوشحال بابا دغه مضمون دی د اقبال او د اقبال په 3 ژبو کې هغه ټریبیوټ پیش کړی دی ځکه چې خوشحال ډېر لوی سړی دی او په آخر کې به زه دا ووایم چې که چېرې موږ دا ووایو چې نن په 21مه صدۍ کې موږ د صوفیانه پښتون او روماني غزل په حواله باندې د چا په زمانه کې اوسو نو حمزه بابا که موږ دا ووایو چې د فلسفیانه روماني او فکري شاعرۍ په حواله باندې موږ د چا په دور کې اوسو نو خان عبدالغني خان که څوک دا ووایي چې د جدید قامي انقلابي نظم په حواله موږ د چا په زمانه یا عهد کې اوسو نو اجمل خټک نو اوس په 21مه صدۍ کې موږ څخه داسې نومونه دي هغه غني خان چې هغه د مشرق روحانیت د هغې تقدس مات که خو په ترخ کې ځان سره واغسته او د هغې د حسن او د ښکلا په غېږ کې ورکه او د دیوال خواله یې وړه او د مغرب رومانیانو ته د دیوال نه اپله کتو چلو خو یعنی روحانیت او وجودیت داسې غاړه غټای کړل چې خپل خدای ته د تلو جانانه لارې دنیا ته وښوله نو دا زمونږ ژبه ده دا د دې ادب دی که زه دا خبره کوم په دې باندې ډېر زیات وخت لګېدی شي او بس هم دې ځای به خبره ځکه چې زما خیال دی چې مکمل اطمینان وایي د مرګ دویم نوم دی نو یا به زه مړ شم یا به راته تاسو په روحاني توګه باندې مړه شئ نو ښه دا ده چې دې ځای کې بس کړم. السلام علیکم.